قتلتم فی سبیل الله او متم او که تاسو قتل شوي د الله په لار کې شهیدان شوي د کافرو سره په جنگ کې او متم یا مړه شوي لمغفرة من الله ورحمة نو خامخا د خدای طرف نه مغفرت او رحمت خیر مما یجمعون بهتر دی د هغه نه چې دی ټولوي. مثلا یو کس په احد کې شهید شو هغه سره الله رحمت دی د الله مغفرت دی هغه د هغه مال نه ښه دی چې دا بل سړی 15 کاله مړ شو دی 15 کالو کې د څونه ګټه وکړه دی 15 کاله پس مړ شو دی 15 کالو کې چې څونه ګټه وکړه او هغه چې په هغه شهادت کې څونه ګټه وکړه د هغه ګټه بهتره ده. ولئن قتلتم فی سبیل الله متم لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون. نو خو د خدای رحمت او د خدای مغفرت بهتر دی د هغه نه چې دا ژوندي خلګي راغونډوي. ولئن متم او قتلتم لیل الله تحشرون او که تاسو مړه شو یا قتل شوي نو خامخا الله ته به راغونډول کېږي الله طرف ته به غونډول کېږي الله طرف ته به ځئ الله به تاسو ته اجر درکړي الله به تاسو ته عزت درکړي. دا بعضې خلکو چې څوک شهید شي د هغه باره کې دا ګمان وي چې ده والا تاوان وکړو ما ګټه وکړه چې زه ژوندی یم هغه ډېره ګټه کړې هغه ډېره ګټه کړې. فبما رحمة من الله لنت لهم فبما کې دا ما چې دی زائد دی نو ترجمه داسې کوي فبرحمة من الله نو په وجه په سبب د رحمت د الله لنت لهم ته نرم شوی دوی ته یعنی الله په تا باندې مهرباني کړې ده غټ زړه یې درکړی دی او صبر یې درکړی دی نو د هغه الله د رحمت د وجه نه ته دې صحابو ته نرم شوی. ولو كنت فظا او که ته تندخویه وې غلیظ القلب سنګدله وې لنفضوا من حولک دی به خواره واره شوي وي ستا د شاوخوا یعنې وحد کې غلطي وشوه بل ځای کې غلطي وشوه دا خو به کېږي دا خو انساني کار دی انساني کار کې کمی زیاتی راځي خو تندخوي سخرتوب الله تا نه اغوستی که هغه درکې وی نو دی به تا نه شاوخوا نه به خواره شوي وي. فاعف عنهم نو ته تیر شه د دوی نه عفو ورته وکړه واستغفر لهم او الله نه ورته بخښنه وغواړه. الله خو خپله وویلی چې ولقد عفا عنکم الله تاسو ته هغه شیان عفه کړه اوس الله پیغمبر علیه السلام ته موږ چې تیم عفه که خیر دا ستا ملګري دي دا مخلصین مؤمنین دي دا تا سره په دې کار کې شریک دي کله به دې ختم کېږي کله به دې اجتهادي ختم کېږي کله به دې سستیم کېږي دا ټول شیان به کېږي انسانان دي نو مغفرت ورته وغواړه وشاورهم فی الامر او مهمو کارونو کې ورسره مشورې کوه کارونو کې ورسره مشورې هم کوه. فاذا عزمت کله چې ته عزم وکړې فتوکل علی الله نو بیا الله باندې توکل وکړه ان الله يحب المتوکلین بېشکه الله توکل کوونکي خوښوي ته دې سره مشوره وکړه بیا چې ستا فکر څنګه جوړ شو چې دغسې کوم نو بیا الله باندې توکل وکړه. مشوره چې دی مهمو کارونو کې مسلمانان به مشوره کوي بې مشورې نه کوي. حضرت عمر فرمایي لا خلافت الا عن مشوره خلافت نه قائمیږي د مسلمانانو حکومت مگر په مشوره. او بل ځای کې حضرت عمر ویلي من دعا الی امارة نفسي او غیره من غیر مشورة من المسلمین فلا یحل لکم الا ان تقتلوا الله تقتلوا که څوک خپل ځان ته بچایي غواړي یا بل چاته غواړي او عام مسلمانان سره پکې مشوره نه کوي تاسو ته روا نه دي مگر دا چې مړې کوي چې ختم شي. علی رضی الله عنه نے روایت د نبی علیہ السلام فرمایلی که مسله راغله او حدیث کې نه و قرآن کې نه و نو بیا به پکې څه کوو نو نبی علیہ السلام ورته ویلي شاوروا فیها الفقهاء والعابدین ولا تمضوا فیه برأی خاصه فقهاو سره پوهانو سره هوښیارانو سره او دیندار خلکو سره په هغې کې مشوره وکړي دیندار خلکو سره مشوره وکړئ او د یو سړي رایې پسې پکې مه ځئ څنګه چې مشوره راغله هغه اجتماعي امور مهمو کارونو کې مسلمانان به مشوره کوي په مشوره به خپل کار روانوي. قرطبي لیکلي والشورى من قواعد الشریعه شورا د شریعت د مهمو قاعدو نه ده وعزائم الاحکام او د قوي او فرضي او واجبي احکامو نه ده من لا يستشير على العلم والدين فعزل واجب وهذا ما لا خلاف فيه کم باچا چې اهل علم او اهل دین سره دیندار خلکو سره علما سره په خپل کارونو کې مشورې نه کوي د هغه عزل او د هغه د تخت نه کته کول په مسلمانانو باندې واجب دي ځکه چې ته علما سره مشوره نه کوي
دیندار خلکو سره مشوره نه کوي نو چې کوي په خپل خوښه کوي ځان نه چې د کوم چاپلوسان تاو کړي دي د هغې په خوښه به نه کوي دا خو ته زیاتی به کوي ظلم به کوي تیرا به کوي دا اوس چې په عالم اسلام کې ډېره ګډوډي ده او ډېر مشکلات دي د هغې یو وجه هم دا ده یو خو باچایان ټول پکې په زوره ناست د خلکو په مشوره باندې ناست نه دي دوستو دریاب نه ونیسه افغانستان پورې دا ټول په زوره ناست بعضې ملکونو کې انتخابات کېږي نو هغه ټول خلک پوهېږي چې دا دروغ هغه صحیح نه کېږي چې صحیح خلکو نه پوښتنه وکړي چې څوک په کار پیسې پکې چلیږي دوکه پکې چلیږي واسطه پکې چلیږي رشوت پکې چلیږي حکومتونه پکې ګوتې وهي نو دا ټول حکومتونه چې په عالم اسلام کې دي یو نیم نه بغیر دا د خلکو په خوښه نه دي د عوامو په خوښه نه دي د مسلمانانو په خوښه نه دي او دی چې حکمرانی هم کوي د مسلمانانو په خوښه نه کوي امریکا ته څه وایي شورویو ته څه وایي چینو ته څه وایي هندوانو ته څه وایي هغسې کوي همغسې کوي د خلکو په خوښه نه کوي د مسلمانانو په خوښه نه کوي نو دې وجه نه ډېره ګډوډي ده دې وجه نه هر باچا ځان نه دیوالونو تاو کړي او عسکرې ځان ته درولي اوس څه چل شوی چې دا ټول خلک تا خوښ کړي چې ته زموږ باچا یې نو ولې دې مړ کوي ایران نه کوم وفد راغلی و د حکومت نمایندګانو د ایران د حکومت بیا حضرت عمر پوښتنه کوله چې خلیفه څه شو نو هغه وایي چې ده پسې به هم اوس باډي ګارډان یو عسکر به یو کوم کوټه کې به پټ ناست څوک مې مړ نه کړي خلکو ورته ویل څادر ورسره دقسې لاړو نو چېرته به سوري کې وده کېږي چې خلک لاړل لټوی یو د کیکر بوټی و ښه سوری و نو خپل څادر غوړولی تیږې باندې سر ایښه و همالته ویده و نو هغه ایرانیان ورسره و نو هغه ورته والله لقد عدلت فعملت ته عدل کې نو ځکه امن کې انصاف کې عدل کې چې یو باچا عدل کې انصاف کې ولې خلک مړ کړي څه چل شوی دی خپل مسلمانان ته پسې پاسېږي مړ کوي دي ولې دې مړ کوي وشاورهم فی الامر مشوره سره کوه په کار کې فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین بېشکه الله په خوښۍ توکل کوونکي دې مسله کې هم د علماو اختلاف دی چې شورا ملزمه ده او که نه ده یعنې چې څنګه مشوره راغله بادشاه په دې باندې مکلف دی چې هماغه کار وکړي که نه دا اختیار ورته شته چې هغه ویره دا خبرې خو زما خوښې نه شو نو بعضې خلکو ویلي چې شورا ملزمه نه ده بس بادشاه او حکومت مو مشوره کوي د خلکو خبرې به اخلي یا چې څنګه ورته صحیح ښکاري هغه به وکړي ځکه شورا کې هم خو ډېرې رایې راځي یو جماعت د علماو رایه دا ده چې شورا ملزمه ده چې څنګه مشوره وشوه بس بادشاه به همغسې کوي بله خبره پکې کوی نه شي دې زمانې دې عصر سره چې ګډوډي ده اختلافات دي باچایان هم مخلص خلک نه دي نو د فقهاو همدا رایه ښه ده چې څنګه مشوره وشوه حکومت باید همغسې وکړي څنګه پارلمان فیصله وکړي بس حکومت همغه تطبیق خپل رایه به پکې نه چلی که حضرت ابوبکر غونې و حضرت عمر غونې و حضرت عثمان غونې باچا پیدا شو بیا به خیر دی ووایو چې شورا ملزمه نه ده چې هغوی د خلکو خبرې دې واوري چې کومې خوښه شو هغه به بیا وکړي پاسې باچایان اوس کومه دي اوس خپله رئیس جمهوران رشوت اخلي دا څه وخت مخکې د انسان عقل نه منله چې د یو مملکت رئیس جمهور څنګه رشوت واخلي اوس دا داسې بد حال شو نو اوس همدا رایه ښه ده چې څنګه شورا وشوه څنګه پارلمانونو فیصله وکړه همغسې به کوي هغې نه به اخوا دېخوا نه ځي ان ینصرکم الله فلا غالب لکم که الله ستاسو مرسته وکړي هېڅوک تاسو باندې غالب نشته وان یخذلکم او که الله تاسو بې مرستې او بې مدده پرېږدي فمن ذا الذي ينصرکم من بعده نو څوک دی هغه چې ستاسو مرسته وکړي پس د دې نه چې الله تاسو بې مدده پرېږدي وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او په الله باندې دې توکل وکړي مؤمنان وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا کوم خلکو چې مرکز پرېښی و جبل الرومات چې ورته وایي، نو هغوی سره یو یره دا پیدا شوې وه، دا خپله نبي علیه السلام هم ورته وویل چې ښه دې دپاره مرکز پرېښوده چې موږ تاسو ته برخه نه درکوله، دا غنیمت موږ ځان ته اخیسته. دې جواب نازل شو وما کان لنبي، او نه دي شایانې شان د یو پیغمبر، مناسب نه دی یو پیغمبر سره ان یغل چې دی غلا وکړي. غلول اصل کې همغې غلا ته وایي چې د مال غنیمت نه وشي. بیا وروسته اطلاق په عام و حرامو باندې او عام غلا باندې او عام نارواو باندې هم کېږي. ومن یغلل، څوک چې غلا وکړي یأتي بما غل یوم القیامه، نو دی به راځي بما غل، د هغه شي سره چې د پټ کړی د قیامت په ورځ. حدیث کې راغلی یو سړی به راشي اوښ به پشایي، اوښ به رمباړی، یو سړی به راشي غویه به پشایي او به رمباړی، یو سړی به راشي ګډه بیزه به پشایي رمباړی رمباړی. په دې باندې پوه شو که پوه خلک پوهېږي چې دا غل یا د چا به دروازه پشایي، چا به بستره پشایي، د چا به کم شیان پشایي او الله یې هلته شرموي. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، او بیا به پوره ورکړلی شي هر نفس ته جزا د هغه د کسب او د عمل، او په دې به ظلم ونه شي. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. آیا نو هغه کس چې روان شوی دی د الله د رضا د حاصلولو دپاره، کمن باء بسخط من الله، نو ولې دی د هغه چا غوندې دی چې د الله په قهر او غضب کې گرفتار شوی. ومأواه جهنم، او ځای جهنمي. وبئس المصير، او هغه ناکاره ځای د واپس کېدو دی. یعنی د نبی باره کې او د صحابو باره کې دا ګمان ولې کېږي چې دا به د غنیمت ځان ته واخلي؟ څوک چې د الله رضا پسې روان شوی، د الله رضامندۍ پسې روان شوی، هغې دپاره جهاد کوي، هغې دپاره ایمان راوړی، هغې دپاره هجرت کوي، هغې دپاره مبارزه او جدوجهد کوي، ولې دی د هغه سړي غوندې دی چې د خدای په قهر ګرفتار شوی او ځای جهنمي. هغه سړی چې د الله په قهر ګرفتار شوی کفر کوي، غلاګانې کوي، منافقت کوي، بېدیني کوي، نو مطلب په نیکانو باندې، صالحینو باندې، خو خلکو باندې داسې بد ګمان خو پکار نه دی که چې یو سړی د الله رضا پسې منډه وهي، هغه وهي، نو هغه ته د هغه سړي غوندې ولې ګڼې چې دا هم د هغه پلاني غله سره برابر یې. داسې مه کوه. هم درجات، یعنی هم اولو درجات متفاوتة، دا متفاوتو درجو والا دي، دې درجو کې فرق دی عند الله په نزد الله. والله بصیر ما يعملون، او الله لیدونکی دی د هغه شیانو چې تاسو یې کوئ. اوس الله د رسول الله مقام ښیي چې دا خو ډېر لوی پیغمبر، ډېر لوی او عالي هدف دپاره الله لېږلی. پیغمبر په باره کې دا ګمان چې دا به غنیمت ټول ځان ته واخلي، موږ ته به برخه رانه کړي. سبحان الله. لقد من الله على المؤمنين، یقینا الله احسان کړی دی په مؤمنانو باندې، اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، چې لېږلی دی په دوی کې پیغمبر من انفسهم، د دوی د خپلو نفسونو نه. یعنې قرطبي لیکلي بشر مثلهم، چې همدوی غوندې یو بشر و. په من انفسهم کې یو قرأت من انفسهم دی، من انفسهم، بیا معنا داسې کېږي رسول من انفسهم، په دوی کې د ټولو نه نفیس ترین، نفیس او شایسته ترین او مهذب ترین سړی. یتلو علیهم آیاته، لولي په دوی باندې آیاتونه د الله. ویزکیهم، او دوی تزکیه کوي، انفرادي لحاظ باندې تزکیه کوي، پاکوي، ستره کوي، ښه اخلاق ورته ښیي، ښه لاره ورته ښیي، روحاني تزکیه، معنوي تزکیه، د افرادو هم کوي، د فامیلونو هم کوي، د ټولنې هم کوي. ویزکیهم، او دوی تزکیه کوي. ویعلمهم الکتاب، او تعلیم ورکوي دوی ته د کتاب، والحکمت، او د حکمت، دانایي او د پوهې خبرې.
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين او یقینا دوی و مخکې د راتلو د پیغمبر نه پخکارا گمراهی دا ان مخفف من المثقل ده په معنا د انه دلیل په باندې په لفی ضلال مبین کې دا لام ده اولما اصابتکم مصیبه نو کله چې ورسېد تاسو ته مصیبت په احد کې قد اصبتم مثلها او یقینا تاسو رسولې او د دینه د چند مصیبت په بدر کې کافرانو ته احد کې اویا شهیدان شو بدر کې اویا کافران مردار شوي وو او اویا نور تاسو بندیان نیولي دا قد اصبتم مثلها دا جمله معترضه ده اصل عبارت ده څه ده اولما اصابتکم مصیبه نو ولې د سینه د چې کله تاسو ته مصیبت ورسېد قلتم تاسو ویلې ان هاذا یعنی من این هاذا دا کوم ځای نه شو دا ولې ورسېد موږ په حق یو موږ دین ګټو موږ الله د پر جنگ کو موږ خو پیغمبر موجود دا کوم ځای نه قل ورته وای هو من عند انفسکم دا تاسو د خپل نفسونو د وجه نه دی قرطبی لیکلی مظهری لیکلی بمقترفتم من المعصيه بترك المركز دا خو تاسو خپل د غلطی کړی و چې مرکز هم خوشک ان الله على كل شيء قدير بشک الله پر شی باندې قادر دی پته ورکوي شي شکستم وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن الله او هغه تکلیف چې تاسو ته ورسېد یوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې دوه ډلې یو بل سره مخامخ شوي یو د الله ډله او بل د شیطان فباذن الله دا د الله په اذن باندې یعنی بقضاء الله وقدره دا د الله په فیصله او د الله په تقدیر وليعلم المؤمنین او دا دې لپاره چې الله مؤمنان جلا کړي د منافقینو معلوم شي چې څوک مؤمن دی څوک دریږي څوک ټینګيږي چې دا معلوم شي وليعلم الذين نافقوا او دې لپاره چې الله هغه خلق جدا کړي چې هغه نفاق کړي دي منافقین دي دا غي خبرونه معلوم شي دا غي د بزدلین معلوم شي دا غي د اعتراضاتونه معلوم شي او د دین معلوم شي چې هغه جنگ ته رانه شي عبد الله ابن ابي 300 کسانو سره وتختید وقيل ولشوا لهم دي منافقين تعالوا راضي قاتلوا في سبيل الله جنگو کې د الله په لار کې او دفاعو یا دفاع کوي ځکه مسلمانان نه دفاع جنگ د الله په لار کې نه کوي نو مدینه نه خو دفاع کوي کنه دا خو بيدین لخر ده کدا ورته مدینه باندې دن نشو بیا خو نه منافق ګوري نه صحیح مسلمان ګوري ټول مړ کوي ټول کورونه بلوټي دفاع خو کوي قالوا ویل منافقان لو نعلم قتالا لاتبعناكم کوم پوي چې جنگ کیږي ستاسو پیروي بم کړي وي یو معنا ده بل معنا ده کوم پوي چې دا جنگ دی ستاسو پیروي بم کړي دا خو جنگ نه دی وسو وګوره 3000 وګوره دا خودکشي ده موږ هم د سره خودکشي ته او اوله معنا خو هغه ما کړي ده کوم پوي د قتال د جنگ چې نن جنگ کیږي موږ برغلي وي خو جنگ بم نه کیږي هم دوی للکفر یعنی ال الکفر کفر تا یوم اذن په دغه ورځ باندې اقرب نزدیو منهم للایمان یعنی ال الايمان یعنی دی کفر ته په دغه ورځ باندې د ایمان نه نزدیو اقرب کفر ته د ایمان نه یعنی منافق واسم کافری نو خو دا راوینه دا غینه دا معلومه شو چې دا خو بالکل دغه خلکو ملاتړ کوي او حکومت یعنی د چې د جنگ تر انغلل نو دا معلومه شو چې په دغه ورځ باندې د نصرت مرسته او کومک اهل کفر سره دی د اهل ایمان په نسبت ځکه چې د اهل ایمانو د صف نه راوتل دا ښکاره خبره ده چې د اهل کفر تقویه کوله یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم دی وای په خپل خلو باندې هغه خبرې چې زړونو کې نشته والله اعلم ما یکتمون الله په دې دا غي په هغه خبرو چې زړونو کې پټي او نورم ډیر ناکار شان دي چې زړونو کې پټي الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا دا منافقان هغه خلک دي چې وای خپل ورونو ته ورونو مطلب د قوم قبيله خلک خپل ورونو ته وای وقعدوا او دوی خو ناس دي په خپل کورونو کې دوی خو کورونو کې ناس دي او قالوا لاخوانهم د خپل ورونو په باره کې وای چې کوم شهیدان شوي لو اطاعونا کدی زمونږ تابعداري کړې موږ سره راګرځېدلې وې
د امام عبدالله ابن ابی سره راګرځېدلی وی نبي علیه السلام سره نه وی تلي ما قتلو نه به قتل شوي قل ورته وایه پیغمبره فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین دفع کوئ د خپلو ځانونو نه مرګ که تاسو رښتوني یې که تاسو سره داسې څه نسخه وي چې ستا ته خبره څوک ومني هغه نه مړ کېږي نو ځان نه مرګ دفع کوي که نه داسې څه چلو کوي چې بیا بیخي مړ کېږئ نه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اوس د دا خبره منافقینو ډېر یادوله چې مړه شو پلاني مړه شو او پلاني مړه شو الله ته فرمایي او مه ګڼئ هغه خلک چې قتل شوي په لار د الله کې مړه بل احیاء بلکې هغه ژوندي دي امام راضي دي کې فی علمه و حکمه د الله په علم کې هغه ژوندي دي یا هغه ژوندي دي او معناه القرب والاکرام یعنی تاسو داسې مو وایئ چې بس هغه خاورې سره خاوره شو بس هغه لاړه مړه شو ختم شو نه هغه ژوندي دي یعنی د الله په نظر باندې مکرم دي د الله په نظر باندې محترم دي مکرم دي د الله په نظر تفسیر مدارک کې لیکلي چې تاسو هغه ته مړه مو وایئ مړه یې مه ګڼئ ای غیر مشعرین باللذات والنعماء داسې مو وایئ چې هغې مړه شو نه څه خوند اخلي او نه څه نعمت ګوري نه هغې ته نعمتونه شته هغې ته خوندونه شته خوندونه اخلي او نعمتونه سکي عند ربهم په نزد رب د دوی یرزقون دوی ته رزق ورکول کېږي بل احیاء عند ربهم بلکې دوی د ژوندي دي په نزد رب خپل باندې یرزقون او دوی ته رزق ورکول کېږي د الله په نزد باندې فرحین دوی خوشحال دي بما په هغه څه باندې آتاهم الله چې الله دوی ته ورکړی من فضله د خپلې مهربانۍ نه الله چې په دوی څونه مهرباني کړې څونه نعمتونه ورکوي په هغې باندې خوشحال دي او خوښ دي ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم او دوی خوشحالیږي بالذین د هغه خلکو په باره کې لم یلحقوا بهم چې دوی سره یو ځای شوي نه دي من خلفهم د دوی د شانه یعنی د دوی شا پسې دنیا کې چې کوم خلک پاتې دوی سره په شهادت کې یو ځای شوي نه دي د هغې په باره کې دوی خوشحالیږي چې هغې هم شهیدان شي راشي الله خوف علیهم ولا هم یحزنون چې نشته خوف په دوی او نه به غمجني یعنی هغې په دې خوشحال دي چې لکه څنګه موږ باندې خوف نشته او غمجن نه یو که دا نور ورونه هم زموږ شهیدان شو راغله هغې باندې هم خوف او حزن نه وي یستبشرون بنعمت من الله وفضل دا شهیدان خوشحال دي د الله په نعمت باندې کوم نعمت چې دوی ته د الله طرفه ورکول کېږي د الله په مهربانۍ وان الله لا یضیع اجر المؤمنین او دا چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي دوی خوشحال دي و دنیا کې چې څونه خلک نیکان صالحان بزرګان مړه شي او آخرت ته لاړ شي د الله نعمتونه وګوري او الله ته خوشحالي هغې بیا دنیا ته راتګ نه غواړي دا حدیث امام احمد بن حنبل روایت پرته د شهیدانو چې شهیدان لاړ شي هلته خپل عزت او کرامت ویني نو بیا الله پاک ته وایي چې موږ بیا دنیا ته ولېږه چې بیا ستا په لار کې شهیدان شو ځکه شهادت کې چې کوم خوند دي کوم سروري کومه مزه نو هغه بیا بل شي کې نشته نو بیا وایي چې موږ بیا راولېږه بیا هم دنیا ته راولېږه ښه نبی علیه السلام فرمایلي لما اصیب اخوانکم باحد کله چې ستاسو ورونه احد کې شهیدان شو جعل الله ارواحهم فی جوف طیر الله د دوی روحونه واچول د جوف طیر خضر د شنو مرغانو په ججورو کې تردوان هار الجنه د جنت په نهرونو کې ګرځي چکرې وي تاکلو من ثمارها میوې خوري وتاوی لا قنادیل من ذهب او د سرو زرو قنادیلو ته راځي هلته دمه کوي معلقه فی ظل العرش چې هغه د عرش په سوري کې ځوړند دي چې کله زړه وغواړي چې هلته راشي نور باغونه کې نه ګرځي نو بیا هلته راځي فلما وجدوا طیب مأکلهم ومشربهم ومقیلهم کله چې دوی په جنت کې ښایسته خوراکونه ښایسته څښاکونه ښایسته ځایونه د اوسېدو ولیدل او ویې څکل قالوا من یبلغ اخواننا انا احیاء فی الجنه نرزق
وی ویلې زمونږ د شاته پاتې مسلمانان ورونه به څوک خبر کی چې موږ جنت کې ژوندي او رزق راکول کیږي لئلا یزهدوا فی الجهاد چې جهاد نه ویره ونه کي ولا ينکلوا عند الحرب او د جنگ په وخت کې تیښته ونه کي فقال الله تعالی انا ابلغهم عنکم الله ورته ویل ستاسو خبره به زه مسلمانانو ته ورسوم نو بیا دا آیاتون نازل شو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون الى اخره الله دا غي پیغام مونږ ته ورسو شهیدان څنګه ژوند دي دا غي تفصیل باندې مونږ نه پوهیږو دونه پوهیږو چې بس ژوند دي مرغانو د شنو مرغانو په ججورو کې الله روحونه اچي جنت کې ګرځي چکرې وایي او د عرش لاندې چې کوم قنادیل زوړند دي هغې ته راځي او جنت کې هر شی خورسکي دې نه زیات موږ نور نه پوهیږو نور به الله پاک پوهیږي او دې شانو کې ډېر ننوتل هم صحیح نه وي ځکه چې یو شی موږ ته تفصیلي معلوم نه دی دغونه بیان نبي علیه السلام کړی دی نو دغونه زموږ عقیده ده بس